آفرین او شاباشي وایم چې زموږ د خیبر کامي عدالت په ملاتړ په بهرمېشت دنیا کې د جرګو د سلسلې پیل د دې ځای وسو او ډېر کامیابه وسو. زه د ویاړ د امریکې ملګرو ته د امریکې او افغانانو ته وربخښم، دوی ته وایم آفرین، تاسو موږ ته لاره جوړ کړله. اوس که خدای ولو په ټول نړۍ کې په همدغه لار باندې همدغه رقم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د لرو بر افغانانو د رقم سترې جرګې کوو. دې جرګو کې به د خپل وطن درد بیانوو، په دې جرګو کې به زموږ په وطن کې چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه به بیانوو. په دې جرګو کې به د خپل وطن د سیاسي او اجتماعي مشکلاتو حل چې کم دا راوباسو او کم ظالم د لاسه چې موږ تاسو د دې بد حالت سره مخامخ یو، یا زموږ ملت ورسره مخامخ دی یا زموږ وطن ورسره مخامخ دی، هغه دشمن ملت ته په ګوته کو او د هغه سره انتقام واخلو. انتقام به دای چې زه ورته خپل روغ وطن جوړ کو، زه ورته خپل خلکو ته ښه ژوند ورکو، زه ورته خپل خویندو ته ښه ژوند ورکو. دا به انتقام وي. عزیزانو، مجلسونه، سیاسي مجلسونه، تاسو ډاکومنټري وکتله، تاسو هغه خلک یاست چې تاسو ته به زه څه بیان کړم. موږ تاسو هر افغان چې دلته ناست یو، دا د افغانستان د یو خاص درد راوتلی یو. دلته که پسې وګرځئ هم زه شرطیاً وایم، قسماً وایم، ستاسو پسې وګرځئ په دغه ټول حال کې هیڅ داسې یو څوک نشته چې هغه دې د دې بدبخته جنګ ویکټیم نه وي. یا دې د چا ورور نه وي مړ، یا دې د چا پلار نه وي مړ، یا دې د چا د خاندان څوک نه وي پکې مړ، یا د چا بمبارۍ نه لیدلی، یا د چا مړی نه لیدلی، یا مطلب ټولو یو ډیر لوی بدبختۍ لیدلی. اوس دې خلکو ته د وطن پر بدبختیو ګایدل، خبره کول، زه فکر کوم چې مناسب کار به نه وي. موږ تاسو ټولو ولیدل عزیزانو، موږ تاسو افغانان یو، زموږ تاسو بدبختي د تیرو 45 کلونو څخه را روانه ده. د تیرو 45 کلونو څخه هره ورځ د افغانانو ویني داسې تویوي د سیلاب په شان تویوي، د باران په شان یې خلکو تویوي. ولې؟ دغه سوال دی چې ولې د افغانانو ویني خلک تویوي او بیا ولې نه درېږي تر اوسه پورې. 45 کاله کېږي چې زما پر وطن باندې جګړه ده، 45 کاله کېږي چې پردي بارودونه زما پر وطن باندې بمباري کېږي، پردي بارودونه زما پر وطن خلاصېږي، پردي مرمۍ دي زما پر وطن، زما د بچیانو په سینو کې یخېږي. ولې؟ دا هغه افغانان دي. موږ وایو موږ د احمدشاه بابا لمسیان یو، موږ هغه خلک یو چې امپراتورۍ مو درلودلې. اوس د 45 کالو څخه په یو بدمرغۍ سره اخته یو، د دې څخه نسو راوتلی. چې ورځ تېرېږي موږ په بدمرغۍ ورننوځو. نور اصل دا دی چې ورځ تېرېږي په یو ښه حالت به بدلېږي. موږ پوهېږو یو مریض دی، ډاکټر له ورځي، ډاکټر درته دوا ورکوي، دوا نه سبا خوري، بل ترتیب د دغه مرض ایسته کېږي. موږ تاسو د افغانان یو چې ورځ تېرېږي په بدمرغۍ مخته کېږو. اوس خو په داسې ملت بدل سوي یو چې زموږ تاسو در خویندو دا وایي چې ورور ته ګره په انسانیت کې راځي نه، ته د کار حق نه لرې، ته پر کور کښېنه، ته مکتب ته نه تللی، ته پوهنتون ته نه سې تللی، ته کار نه سې کولی. اوس یې پر ډاکټرانو پابندي ولګوه. یعنې موږ په داسې یو حالت، داسې ملت خلک په داسې یو حالت کې ورځ تر بلې خېږو. موږ تاسو فرض دی چې د دې حالته ځانونه راوباسو، د دې حالته ځانونه راوباسو. هغه څه رقم راایستلی سو چې خپل د وطن په حالاتو باندې په یو سنجیده طرز فکر وکړو، پر دې وژغېږو زما په وطن کې څه تېر سوي دي، د څه له وجې تېر سوي دي، اسباب یې معلوم کړو
چې کله ته اسباب معلوم کې بیا ته خپل ملت ته دشمن ور وشې. مشر خپل په وینا کې وکړه ډېره ښکاره خبره یې وکړه چې پاکستان نن هغه 40 کلنه مخکې چې ده به کومه خبره کوله دا صحیح دا سمه صحیح. اوس بخښنه غواړم دلته مشر اوس یوه خبره وکړه چې مثال پاکستان یوه خبره خو ډېره ښکاره ده کېدی سي ده ډېره واضح وکړه خو زه به دا وایم چې پاکستان د افغانانو ازلي دشمن دی. د پاکستان د افغان وینه نه ماتېږي تر څو چې دا میدان د بدن نه یې راکټلی. پاکستان هېڅکله افغان وژنه نه هیله کوي. یا به دی ځي یا به ته بیخي د منځه ورکېږي. دا یو ازلي دشمن دی. هغه موږ سل واره ورته وایي چې ته زموږ ورور یې ته زموږ مسلمان یې موږ تاسو شام سایګان یو. هغه دې نه هیله کوي هغه دې وزني هغه ستا د وینو تږی دی. د دې حل ښکاره خبره ده یا به ته یا به زه یم. مشر دا خبره وکړه چې دی 40 کاله مخکې به ده په کابل کې یو چاودنه وکړله یا به په ننګرهار کې وکړله یا به خلک مړه کړله. موږ به ښکاره ثبوت افغانستان ښکاره ثبوت درلودی. پاکستان وزارت خارجه به راله چې دا موږ نه یو په خبر. موږ د افغانستان سره د ورورګلوۍ تعلق لرو. هغه زموږ اسلامي برادر ملک دی. نن هم عیناً هغه خبره کوي. نن هم چې هر څه کوي دغه طالب و دغه طالب د جمهوریت خلاف جنګېده. موږ ټوله په خبرو چې طالب د کم ځای راتلی جهان مو پوهېدی. اوس دلته د شپانه خبره مشر وکړه خو پاکستان نه منله. ته اوس هم نه منې. نن د پاکستان په هغه ټریننګ کیمپونو کې چې چیرې طالبان وو ورونو هلته نن داعش ټریننګ کیږي. نن د داعش زورور کې ریکرومنټ روان دی. نن د یو نوي جنگ تیاري په افغانستان کې روانه ده. نن د یو نوي جنگ تیاري په لرو بر افغان کې روانه ده. نن د پرون د پاکستان فوجونو اعلان وکړي چې موږ په خیبر پښتونخوا پلاني سیمو کې اپریشنونه کوو. اسکے پیچھے وردی ہے اسکے پیچھے وردی ہے. دوی دا وایي چې موږ دوه عملیات اوس کوو. خلک به بیا کورونه هیله کوي. دا دوه عملیات نه دي. دا د نوي جنگ شروعات دي چې په پښتونخوا کې به شروع کوي. د دې ځایه به بیا خلک افغانستان ته استوي. په افغانستان کې به بیا یو بده ورځ پیښیږي. دا زموږ د افغانانو فرض دی چې د افغانستان د جنګ راوګرځو. جنګ زما په وطن باندې زما پر ځمکه باندې پردي جنګونه پکار دی چې په هېڅ صورت هم موږ ونه زغمو. یوه خبره ډېره ښکاره ده واضح ده موږ خپل په سترګو لیدلې ده. که یې څوک ثبوت غواړي موږ ثبوت هم ورکوو. د کیمرې مخامخ دوی ته ثبوت ورکوو چې د پاکستان فوج او دا ترهګر دا یو شی دی. دا د یوې سکې دوه مخه دي. نن چې هلته کوم چیک پوسټونه دی جوړ کړي دي یا کوم دی چې خلکو ته ورښکاره کوي جهان ته ډرامه ورکوي چې دا د موږ فوجیان ولاړ دي په چیک پوسټ باندې موږ ترهګر نیسو. وا وروره چیک پوسټ د پاکستان د فوجیانو په کیلو کې دي. هلته اوسېږي. ماښام اذان بعد دی طالب سي د پاکستان فوجي. د ماښام اذان بعد دی فوجي سي. سار دی بیا ماښام اذان بعد دی طالب سي. سار بیا دی فوجي. وای په یو ځای کې وزیرستان کې پر یو ځای کې یو کور ته خلک ورغلي وو د شپې یا ډوډۍ خوړلې وای نه وه خوړلې. ول سار فوجیان ورته راله دروازه یې ور وټکوله چې تاسو د طالبانو ته د شپې ډوډۍ ورکړې. هغه ورته موږ نه ده ورکړې. چا ورکړې؟ چاله ادې ورکړې وه. چې ادې یې راویستل فوجي ورته ولاړو
وشتي ماښام طالبان ته ډوډۍ ورکړې ده هغه ورته ویل پیچه دې وچه څه خوته وې خوته وې تا ته مو ډوډۍ درکړه ته راغلی وې اوس دې هغې جامې اچولې وې له مخه چې رالې هغه دې نورې جامې وې وروره زما او ستا په وطن کې د موږ سره دا لوبه روانه ده ستا په وطن کې د ترهګرۍ پر ضد نامنهاد اپریشنونه چې سوي دي دغه ټولې ډرامې دي دا رقم سپینې ډرامې دي چې هر اپریشن کیږي دغه اپریشن بعد د پاکستان د فوج آرمی چیف په جاني مرجان کې ځان له جزیرې اخلي په اربونو روپۍ ګټي د پاکستان د فوج هر جنرال دا ټیم کرپتی دی ارپتی نه کرپتی دی دا پیسې د کمه رالی جنرال کیانی په پښتونخوا وطن کې اپریشنونه وکړلې نن په استرالیا کې جزیرې لري رایل شریف د ده په دغه کې ضرب عذب وسو تاسو ولیدل چې رایل شریف نن په د عربو په دنیا کې سم دم یو امپایر جوړ کړی دی باجوا چې د پاکستاني رسنۍ دا وایي پاکستاني رسنۍ دا وایي څو زره عربه ډالر د ځان سره وړي دا موږ نه وایي دا د پاکستاني رسنۍ وایي نن عاصم منیر بیا و ډالرو ته اواز سوې ده هغه نن بیا غواړي چې پښتانه افغانانو ناحقه وینه تویې کړي د ناحقې وینې مخ نیول دا د هر مسلمان فرض دی د ناحقه وینې مخ نیول د هر افغان فرض دی د ناحقه وینې تویولو مخ نیول د هر پښتون فرض دی موږ ته اسلام دا وایي موږ ته خپل پښتون دا وایي موږ ته افغاني عنعنات هم دا وایي بیا زموږ خپل فرض دی چې زه خپل وطن سره کوم وژغورم خپل بچی څنګه وژغورم خپل خور خپل مور څنګه وژغورم خپل وطن څنګه وژغورم دا زموږ فرض دی سره کوم ژغورلی سو عزیزانو په اتحاد په اتفاق کې ژغورلی سو په یووالي ژغورلی سو راسئ اتحاد وکړو اتفاق وکړو کوم اتحاد او اتفاق ونه کوي کوم اتحاد او اتفاق ونه کوي ښکاره خبره ده په بربادي خواته روان یو خلک جهان فیصله کړې ده چې موږ نور خراب کړي نورې بربادي زموږ وطن ته راولي وخت نه خیال چې ډېر واخیستی ډېره مننه کور مو ودان د باید صاحب څخه راډې مننه کوم دوستان اوس به لاړ شو یوې لنډې دمې ته ماښام لمانځه ټیم دی قاري صاحب اذان خلکو خو جمع وکړه اوس اذان کې د دویمې جمعې اذان دی خالد راځه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله